कर द बोलो के जिससे मुझे गुलजार से السلام علیکم د نامعلومه خبريال نامعلومه تلویزیون او نامعلومه شخص را سره ولاړ زه د ژوند په اړه د څه پوښتنه وکړم لو معلوم راغلی د فراه خوندوره د خلک ورته ګرځي هم سیمه ګل ګلزار ده کله د شي ویل دا غسته زه به تاسو اول تاسو خوږ نوم خوندور نوم ښایسته نوم ګل اواس نوم ګلاب جامن نوم ته به ما ته وایې ستانم پدواړو سترګو دا څوک دي چې د الله څخه یې کم یو څه دا تلویزیون دی دا ګرد تاویني دا خلک تاویني دا ګرد معنا ګرد دنیا تاویني دا چې دا ست سلام بیا شاکه ته د خپل خوږ نوم راته وایې پدواړو سترګو زما نوم منیر دی منیر احمد خاکسار منیر احمد خاکسار کندهاری منیر احمد خاکسار کندهاری منیر احمد خاکسار کندهاری افغان منیر احمد خاکسار کندهاری افغان منیر احمد خاکسار کندهاری افغان سدابهار منیر احمد خاکسار کندهاری افغان سدابهار ماشاءالله منیر احمد خاکسار کندهاری افغان سدابهار گل گلزار منیر احمد خاکسار کندهاری افغان سدابهار گل گلزار بس بس منیر احمد خاکسار کندهاری افغان سدابهار گل گلزار تر تازه خدمتگار نوم خو چې سیسو نوم دې پر خپل ځای نوم نه دی سیسو وجد درغوز ما نوم پورا وانه ورې دلته د لیدونکو بره خوا به دی وای دا پورا نوم چې شو څوک چې دلته د خلکو ته بیا ما ته به دا خوږ نوم بیا ما ته منیر احمد خاکسار کندهاری افغان سدابهار گل گلزار تر تازه خدمتگار شل دقیقې خبرونه ده هغه ستا په نامه کې خلاص شوه نو بیا به زه په دوامه دغه کې به بیا زه دوامه خپرونه کې به د ستا سره مرکه وکړم بالا به دا وخت موږ ګوره د خدای په امان ده وانه خولای چې کله پر دستور ګورو یا ونه زه تا د سلام د زما نوم پوره په واره زموږ خپرونه پای ته رسیږي بیا په بل خپرونه کې موږ حاضرېږو بیا دغه سړي سره موږ بیا مرکه کوو د نوم پوره نوم به پوره سوی نه دی نو بل خپرونه کې پوره دا وخت خدای په امان وخت راکړي زما نوم د درغو نه ویلي دا تلویزیون لیدونکو ته نه سره ستلای ستا نوم منیر احمد خاکسار افغان بس غلط به نه وه غلط مسلمان خو یم اوس پر ما د چې شک راغلی دی نو سیدي نو بیا زه لاړم ګوره د زما نوم پوره وه